د الله رب العزت په باره کې دغه شانتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې غنده خیالات، غلط خیالات یا دغه شانتي د دین په حواله سره چې څومره شاعر اسلام دي په دغه حواله سره یو انسان ته غنده خیالات راځي، نو آیا د دې څه حکم دی؟ ډیر شي خلک داسې چې په دې عذاب کې مبتلا دي. بعض کسان دې حد تلل چې خپل د ځان خاتمو کې یعنی خودکشي وکړي د دې حالاتو په وجه باندې، د دې وسوسو په وجه باندې چې یار ماته د الله رب العزت په حواله سره داسې غنده خیالات راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د دین په حواله سره داسې غنده خیالات راځي چې هغه بیانول نه شي. نو ډیر خلک د دې مسلې په وجه باندې پریشان کېږي چې کوم کسان ته دا مسله ده یا تاسو په کور کې یا تاسو په فیملی کې یا تاسو په علاقې کې چې کوم ظاهره خبره ده دا بیماری نه سبا کې ډیره عام ده، نو پکار دار چې تاسو ځان په دې مسله باندې پوه کړئ چې شریعت په دې حواله سره سوې آیا د دې سره انسان د اسلام نه خارج کیږي یا د دې سره په اسلام باندې په ایمان باندې څه فرق پریوز یا نه پریوز. یاد وساتئ په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایلو صحابه کرام ته چې شیطان پتا سو کې بعض کسانو بس راشي تاسو ته چې دا فلانا شی چا پیدا کړل، دا فلانا شی چا پیدا کړل، تاسو به ذهن کې خیالات راوړي او بیا دا خیال لاولي چې الله بچا پیدا کړي. نو چې کله تاسو داسې خیال لاشي نو په دغه ټیم کې چې تاسو رکاو شي دا سوچ چې کوم د مخه تمه بڑاوي او په دغه ټیم کې بیا سو وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی د شیطان نه پناه وغواړي او دا وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دغه شانتي دا چې کوم عمل چې کوم انسان ته دا خیالات راځي او د محسوسه کی چې دا غلط دي، نو ګوره یاد وساتئ دا د ایمان علامت دی چې دا سړی مؤمن دی، دته به تکلیف ملاويږي چې دا چې کوم دا خیال ما تراغه دا غلط دی. یو انسان ته دا غلط خیال لاشي، ګنده خیال لاشي او غي صحیح ګونه چې دا بالکل صحیح دی دا خیال، نو په دغه صورت کې د په ایمان باندې فرق پریوزي. لیکن یو انسان داسي وي په دې حواله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث موجود دی، صحابه کرام ورزو کې اې د الله رسوله بعض مرتبه داسي وي چې موږ ته داسي خیالات راشي په زړه کې، داسي وسوسې راشي چې هغه موږ په جواب باندې نشو بیانولای، موږ ته شرم محسوس کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې پرشتہ باندې تاسو شرم محسوس کیږي دا په وجه باندې، نو صحابو چې اې د الله رسول بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا خو د ایمان علامت ده چې تاسو دا احساس کیږي چې یار دا چې کوم خیال لري یا دا سوچته یا دا وسوسه دا غلطه ده او تاسو باغ باندې شرم محسوس کوئ، نو دا د ایمان علامت چې تاسو کې ایمان دی. او کچری تاسو مثال طور پر دا خغړل چې دا چې کوم خیال له دا وسوسه ده دا یو صحیح عمل له باغ حواله سره هغه صحیح ګڼل، نو دا یقیني طور پر دا د ایمان لپاره د خطر علامت دی. نو چې کوم خلک بدی بیماری کې مبتلا دي او وو ته بدی حواله سره دا احساس وي چې یار دا چې کوم خیال له دا غلط دی، نو غوډه د غبراویدو ضرورت نشته، هغه د اسلام نه خارج کیږي. ځکه چې په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت زما د امت چې امتیان دي دا وبزرونه کې چې خیالات راځي هغه الله حضرت معاف کړلی، ها مګر هغه خیالات چې کوم دغه په جواب باندې راولي او یا دغه شان دي په هغه باندې عمل وکړي چې کوم ګنده خیالات یا ګنده وسوسې دي په هغه باندې عمل وکړي، نو بیا یقیني طور پر هغه الله رب العزت نه معاف کوي، هغه ازاره خبره ده هغه په توبه باندې استغفار باندې معاف کیږي. نو چې کوم خلک په دې وسوسو کې مبتلا دي د دې د وجه پریشان وي ډیپریشن تلل شي، نو هغه د پریشان کیږي. نو ډیر څه کسان داسې ماته ډیر څه بیسټي په حواله سره راځي چې یار خپل ژوندۍ نه څنګه راغلی د الله په باره کې ماته داسې وسوسې راځي، د رسول الله په باره کې ماته داسې وسوسې راځي، په مانځ کې ماته داسې ګنده وسوسې راځي، زه پریشان یم. نو د ټولو نه غټه خبره دا ده چې تاسو اول خو دې وسوسو ته اهمیت مور کوئ، کچری راشي نو تاسو هغه خمه غنئ چې یار دا چې کوم دی دا چې کوم وسوسه ده بالکل صحیح ده، یا دا چې کوم خیال ده بالکل صحیح ده، ګنده خیال هغه ته صحیح مو وي، هغه خپل چې کوم دی ګنده غنئ چې ګنده خیال له دا صحیح خیال نه دی، دا صحیح وسوسه نه ده. لیکن بیا هغه ته زیات اهمیت مو ورکوي، هغه کې چې څومره زیات اهمیت ورکوي نو دا شانتي دا وسوسه په تاسو باندې بیا نور زیات سیوا کیږي. په کار دار چې تاسو هغه له اهمیت مو ورکوي، په دغه کې چې تاسو څومره پریشان کیږئ څومره زیات مو اهمیت ورکوي نو دغه شانتي دا وسوسه په تاسو ته زور درکوي. یو کار خو به دغه وکړي، د هغه نه علاوه ځان به کوم د فارغ نه ساتي چې کله انسان فارغ کینی نو بیا په دمانه شیطان اٹیک کی د په وسوسو کې په سوچونو کې مبتلا کی، نو بیا په دغه ټیم کې دا انسان چې کوم دی دغه شانتي سوچونه کې په دغه شانتي وسوسو کې شیطان مبتلا کی، اسمه کې ځان مصروف ساتي او په داسې کار کې ځان مصروف ساتي چې بالکل حلال روزي حلال روزګار کې ځان چې کوم دی مصروف ساتي، یا نور داسې مصروفیات چې
قرآن مجید تلاوت شو، ذکر اسکار شو، او دغه شانتي د دین خدمت کولې، یعنی چې تاسو نه سن نیکی کار کیږي نو هغه کې ځان مصروف وساتئ. د هغې نه علاوه یو آیت د قرآن مجید هغه تلاوت کوي، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون، دا وای او استغفار په کثرت سره کوي. او کچری دا د نن درځي نو صرف چې کوم دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تاسو ویل شي، لیکن د قرآن مجید دا آیت ځان سره یاد کړئ، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون، دا په کثرت سوي او چې کلم تاسو دا مسله درپېښ شي نو ځان مصروفه کړئ، دغه ته توجه مورګه اهمیت علماء ورګه دا بخپل ختم شي. دا شیطان نه چې زور لګي د گمراه کولو کوشش کوي لګیا دی، لیکن تاسو شیطان نه اهمیت مو ورکوئ، دی به لګي خپل زور بلګي. البته دغه چې موسوسې دي دا چې ګنده خیالات دي دغه ته صحیح مو دا د ایمان علامت دی. تاسو مؤمن دي چې تاسو ته دا وسوسه راشي تاسو ګنده وګڼئ چې یار دا چې وسوسه ده دا خیال چې دا غلط دی، نو دغه تاسو د ایمان علامت دی. دغه حواله سره ما تاسو مخې ته احادیث بیان کړو، نو امید کوم چې څومره خلک په دې بیماری کې مبتلا دي، د وسوسو د خیالاتو بیماری کې مبتلا دي، هغه ته جواب ملا شوی. نو پکاردار چې تاسو پریشان کېږئ مو، تاسو دا تاسو د ایمان علامت ته چې تاسو تدا وسوسه راشي تاسو ته په دې باندې تکلیف ملا شي او تاسو دا ګنده وګڼئ، دا چې کوم دی غلط وګڼئ چې دا چې خیال له دا غلط دی، نو دا تاسو د ایمان علامت ته. په دې حواله سره ما تاسو مخې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیان کو. الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت موږ تاسو د هر قسم له شیطانی وسوسو نه خیالاتونه او هر قسم له شیطانی چې کوم فتنې دي دا غنه دی الله رب عزت موږ تاسو حفاظت وکړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.